السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې روغ جوړ او سلامت اوسئ، د نن ورځې په لوست باندې پیل کوم. ګرانو، د نوي لوست د پیل څخه مخکې کورنۍ دنده مو خو راوړئ، حتما ډېره لا حتما مو راوړئ. همدارنګه غواړم چې د تېر لوست په رابطه باندې له تاسو نه پوښتنه وکړم. ستاسې تېر لوست د څه شي په هکله و ګرانو؟ د الوتونکو په هکله و. ګرانو، الوتونکي کوم ځانګړتیاوې لري؟ د الوتونکو مهم ځانګړتیاوې دا وې چې دوی مخوکي لري. همدارنګه د دوی بل خصوصیت دا و چې دوی بڼکې لري. البته دوی دوه ډوله بڼکې لري. کوم و؟ یو نرمه بڼکه وه چې د دوی بدن یې پوښلی او بدن یې ګرم ساتي. بل سخت بڼکې لري چې د دوی په لکۍ او په وزرونو کې وي، چې دوی د الوتلو لپاره ترې کار اخلي، چې د الوتلو بڼکې په نامه سره یادیږي. مختلفې ډلې لري ګرانو الوتونکي. کومې ډلې وي؟ د الوتونکو له جملې څخه هغه ډلې چې د ظاهري بڼې او یا د پښو او د مخوکو په وسیله سره دوی پیژندل کیږي. مثلا د هیلیو ډله، هیلۍ تاسې ګورئ چې د دوی د پښې هډوکي تاسې ګورئ او ګوتې پردې لري. نو د دې نه موږ معلومیږي چې دوی حتما به په اوبو کې لامبو وهي. د مخوکې څخه موږ پوهیږو چې دوی د څه شي نه استفاده کوي. دانه خوړونکي دي که غوښه خوړونکي دي. همدارنګه د دوی د پښو نه د دوی د چاپیریال یا کوم محیط کې چې دوی ژوند کوي، له دې څخه هم موږ معلومولی شو چې د دوی محیط وچ محیط دی، د اوبو محیط دی، او که دوی په ونو یا نورو هواکو زیات الوتنې کوي. همدارنګه د دوی بله ځانګړنه دا ده چې د دوی د بدن حرارت زیات دی نسبت نورو حیواناتو ته، یعنی دوی توده وینه لري او د بدن حرارت یې 40 درجو پورې رسیږي. مختلف ډولونه یې تاسې په کورو کې هم لیدلي، لکه مارغان، هیلۍ، کوترې، اوښمرغه یا شترمرغ، پنګوین او داسې نور. دا اوس ستاسې تېر لوست. نن به انشاءالله موږ او تاسو د بیولوژي د مضمون د 8م ټولګي 4م څپر کې د کتاب مخونه مو 60 او 61 مخونه دي. 40م لوست دی. عنوان مو دی تی لرونکي. چې مخکې د لوست د پیل څخه غواړم چې د دې لوست موخې تاسو ته په لنډ ډول بیان کړم. موږ او تاسو به د لوست تر پای انشاءالله تی لرونکي وپېژنو، د تی لرونکو څخه کار واخلو مناسب، او همدارنګه د دوی په ساتنه کې باید هڅې وکړو چې انشاءالله د لوست تر پایه به موږ او تاسو کې دغه پوهه، مهارت او ذهنیت پیدا شي. راځو خپل لوست ته. بسم الله الرحمن الرحیم. تی لرونکي یا ممالیا. ګرانو زده کوونکو، تاسې همیشه د یو لوست عنوان ته ډیر په دقت سره وګورئ. د لوست عنوان په خپله د ټول لوست معرفي دی. که عنوان ته هم تاسې په دقت وګورئ، زموږ او ستاسو د نن ورځې عنوان دی تی لرونکي، یعنی دوی تیونه لري. طبیعي ده چې تی ولري، نو د دوی په تیونو کې شیدې دي، نو بیا پوهیږو چې دا څه ډول حیوانات دي. راځئ چې د دوی نورې ځانګړنې وګورو. د دوی د ماشومانو د جنین دوره د مور په نس کې وي. دا لکه الوتونکو غوندې هګۍ نه اچوي. د دوی دغه اوله دوره، یا لکه کبانو غوندې یا چنګوښو غوندې دوی په اوبو کې دوی لاروا نه تیروي،
دوی د جنین دوره د دوی د مور په نس کې وي. دا یوه ځانګړنه ده د الوتونکو. بل دوی د شیدو غدې لري. نو چې د شیدو غدې لري حتما شیدې ورکوي او خپل بچیانو ته دوی وروسته د پیدا کېدو څخه شیدې ورکوي. همداراز دوی په شیدو کې پروتین، اوبه او کاربوهایدرات دی چې ډېر قوي مغذي مواد دی چې دوی د بچیانو لپاره ضرور دی. دوی هم تنفس د سږو له لارې کوي. نسبت د حیواناتو نورو ډلو ته پرمختللي دي. وجه یې څه ده چې پرمختللي دي؟ د دوی ماغزه لږ زیات دی او ځکه نو دوی ښه زده کړه هم کوي او د خارجي عواملو په مقابل کې غبرګون ښیي، چټک غبرګون ښیي د خارجي منبعاتو یا عواملو په مقابل کې. همدارنګه دوی بله ځانګړنه دا ده چې مختلف ډول غاښونه لري. د دوی غاښونه مختلف شکلونه لري. معنی یې دا ده چې دوی د مختلفو غذاګانو خوړونکي دي. یعنې په دوی کې غوښه خوړونکي هم شته. نو د غوښه خوړلو لپاره باید بیل قوي غاښونه وي چې حیوان څیرې کړي او د هغوی پوټکو غوښو نه کار واخلي. دوی واښه خوړونکي دي او دوی دانه خوړونکي هم دي. نو ځکه د دوی غاښونه مختلف بڼې او شکلونه لري. خو بیا هم دوی په مجموع کې په دریو ډولونو باندې دی. تی لرونکي په ټوله کې په دریو لویو ډلو باندې دوی ویشل شوي دي چې یوه ډله یې هګۍ اچوونکي دي. ګورئ چې تی هم لري، شیدې هم ورکوي خو هګۍ هم اچوي. بعضې انواع یې دي چې هم شیدې ورکوي او هم هګۍ اچوي. چې وروسته د هګۍ څخه چې کله ماشوم پیدا کېږي نو د مور له تیونو څخه تغذیه کوي، لکه شیشګي یا اغزي لرونکي میږي خوړونکي. تاسې میږي خوړونکي به مختلف ډلې لیدلې وي چې نن سبا اکثرا تاسې ګورئ چې ادعا داسې ده چې همدغه د کرونا ویروس هم له همدې میږي خوړونکو څخه لاسته راغلی. خو دغه میږي خوړونکي چې موږ یې دلته اوس مطالعه کوو دا ډله شیشګي په نوم باندې دی چې اغزي لري د پاسه، پترکې نه لري. یوه ډله یې پترکې لري، دا اغزي لرونکي میږي خوړونکي دي چې هم هګۍ اچوي او وروسته چې کله ماشوم یې پیدا شي نو مور یې تی ورته یا شیدې ورته هم ورکوي. دا یې هګۍ اچوونکي وو. بله ډله کڅوړې لرونکي دي. دوی خپل مخیني برخه کې کڅوړې لري، لکه کانګرو. کانګرو به تاسې حتما په حیواناتو نړۍ کې لیدلی وي. د دوی بچیان د دوی په کڅوړو کې وي. ولې په کڅوړو کې وي؟ د دوی جنین نه پخېږي. مخکې له دې نه چې جنین یې پوخ شي ماشوم یې پیدا کېږي او په همدې کڅوړه کې بیا د مور د تیونو نه کار اخلي. په همدې کڅوړې په دننه کې د مور تیونه بیا د همغه تیونو نه کار اخلي. او دریمه ډله پلاسنتا یا همراه لرونکي تی لرونکي دي. دا ډله ډېر پراخ کورنۍ لري چې د دوی جنین د مور په نس کې وي او په نس کې بیا پلاسنتا یا همراه وي چې د همراه له طریقه دوی تغذیه کوي. چې همراه یې د مور په نس کې د مور په رحم پورې تړلی وي یا سریخ وي، نښلېدلی وي او د مور د رحم له طریقه د مور د وینې څخه تغذیه کیږي. اما وروسته چې کله وزیږي نو مور تی لري، د مور د تیونو نه شیدې څښي. دا یې دریمه یا پلاسنتا لرونکې ډله ده. یو کڅوړې لرونکې شوه لکه کانګرو او یوې پلاسنتا لرونکې شوه چې پلاسنتا لرونکې لکه غوایي، وزه، پسه، سپي، زمري، آس
او همدارنګه نور دي. بل هګۍ اچونکي شو چې هګۍ هم اچوي او شیدې هم ورکوي، لکه شیشګۍ یا همغه میږي خوړونکي، البته هغه پترکي والا میږي خوړونکي نه، بلکې شیشګي یعنی اغزي لرونکي میږي خوړونکي دی. همدارنګه یو بل ډول حیوان هم دی چې دوی هم هګۍ اچوي او هم شیدې ورکوي، چې هغه پلاتیپوس په نوم باندې ستاسې په کتاب کې دوی نوم راغلی، چې شکل یې به زه تاسو ته وښایم، تاسې وګورئ. ګرانو، دغه اول تصویر چې تاسو ګورئ دا انځور د ماخنڅکالي یا شبپرک چې ورته وایي، دا هم تی لرونکی دی. د بچي هم د دې شیدې څکي. بل میږي خوړونکي تاسو ګورئ، مخکې چې ما وویلې چې دا میږي خوړونکي هم هګۍ اچوي او بیا وروسته شیدې ورکوي، شکل تاسو وګورئ. او پلاتیپوس چې ما وویلې چې دا یو نوع حیوان دی په همدې تی لرونکو کې چې هم هګۍ اچوي او هم شیدې ورکوي، بیا وروسته د پیدا کېدو نه خپلو ماشومانو ته شیدې ورکوي. همدارنګه ګرانو زده کوونکو، تاسې د کتاب بل انځور ته وګورئ چې موږ او تاسو ولوسته، چې یوه ډله یې کڅوړې لرونکي دي چې هغه کانګرو دی. کانګرو ته تاسو وګورئ، د بچې د مخکیني په کڅوړه کې دی. دا مخکې د پخېدو نه د ماشوم پیدا کېږي، په همدې کڅوړه کې، په همدې کڅوړه کې تیونه دي، د تیونو نه یې شیدې څکي. بل تاسې غواګانې ګورئ چې دا پلاسنتا لرونکي دي. د مور په نس کې چې وي د پلاسنتا نه کار اخلي او وروسته چې بیا وزېږي تی لري، د تیونو څخه شیدې دا ګورئ چې دا خوسکي دي، تیونو نه کار اخلي. همدارنګه کورنۍ پیشوګانې دي، خرسونه دي، دا ټول د تی لرونکو ډلې دي. زموږ او ستاسو په وطن کې په افغانستان کې هم د تی لرونکو شمېر ډېر زیات دی، خو په مجموع کې وایي چې زموږ د الوتونکو تعداد تر 1509 پورې الوتونکي زموږ او ستاسو په ګران هېواد کې پیدا کېږي الوتونکي، او تی لرونکي 120 تی لرونکي چې شیدې ورکوي تی لري زموږ او ستاسو په ګران هېواد کې پیدا کېږي. خو پام مو وي ګرانو زده کوونکو چې د دې نسلونو د له منځه تللو ډېر لاملونه دي، خو دوه مهم لامل یې دا دی چې د ښکار په وسیله سره حیوانات له منځه ځي. بې رویه ښکار باید ونه کړو، ځکه چې دوی نسلونه شاید کم پاتې، هغه باید وساتل شي. که ونه ساتل شي د ښکار په وسیله هغه نسلونه له منځه ځي. دویم دا چې د ځنګل له منځه تلل، د ځنګلونو ساتنه یا محافظت ډېر مهم دی، ځکه په ځنګلونو کې مهم حیوانات، نباتات او الوتونکي شته چې د ځنګلونو له منځه وړل سبب د دې کېږي چې د مختلفو حیواناتو د منځه تلو سبب شي. نو هم باید ځنګلونه خپل وساتو او هم باید بې رویه ښکار ونه کړو، تر څو زموږ د ځنګلونو، د حیواناتو، د نباتاتو او د الوتونکو محافظت وشي او د دوی د نسلونو څخه، د دوی د غوښو څخه، د دوی د شیدو څخه، د دوی د غذایي منابعو څخه باید موږ کار واخلو. ګرانو، نن موږ او تاسو څه ولوسته؟ تی لرونکي یا ممالیا. دا د حیواناتو ډېر لوی ډلې دي چې تی لري، شیدې ورکوي، همدارنګه مختلفې ډلې لري. کوم ډلې دي؟ هګۍ اچونکي دي لکه شیشګي، پلاتیپوس، او بل ډول یې کڅوړې لري لکه کانګرو، او بل ډول یې پلاسنتا لري. پلاسنتا یې موږ او تاسو ډېر زیات د دې شته، لکه غوا، پسه، وزه، اسونه، سپیان، زمریان او خرسونه او داسې نور. همدارنګه د دوی بله مهمه ځانګړنه څه وه چې زه د خارجي منابعاتو په مقابل کې غبرګون ښیي، دوی زیات ماغزه لري. نو ځکه دوی د خارجي عواملو په مقابل کې چټک غبرګون ښیي، پرمختللي دي او مختلف غاښونه لري. دا یې بله ځانګړنه ده، مختلف غذاګانو نه کار اخلي. د دوی ډلې ډېر زیاتې او زموږ ستاسو په ګران هېواد کې د الوتونکو څومره تعداد تر 1500 پورې د الوتونکو تعداد پیژندل شوي دي او تر 120 پورې موږ تی لرونکي لرو.
دا وه زموږ ستاسو د نن ورځې لوست. او اوس مو کتابچې پرانیزئ ګرانو چې تاسو ته کورنۍ دنده در وسپارم. ګرانو تاسو به د تی لرونکو ځانګړتیاوې او ډولونه څو جملو کې ولیکئ. تاسې به د تی لرونکو ځانګړتیاوې یا مهم خصوصیات او همدارنګه په کومو ډولو ویشل شوي دي دا به ولیکئ. بله ورځ ته له خیره به وګورو. دا وه ستاسې د نن ورځې لوست. په راتلونکي کې به انشاءالله د الوتونکو کبانو او تی لرونکو اهمیت تر څېړنې لاندې ونیسو. نور مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د خدای په امان.